نیولې د هر چا په لاس کې مایک جهالت شو، دا څنګه صحافت شو؟ نیولې د هر چا په لاس کې مایک جهالت شو، دا څنګه صحافت شو؟ سړی سړی ته نه ګوري غرض خپل شهرت شو، دا څنګه صحافت شو؟ په طنز او په مزاح باندې ادب د خندا کړو، پښتون کام تباه کړو. په خپلو کرتوتونو یې نامدار سړی رسوا کړو، پښتون کام تباه کړو. فیسبوک او په یوټیوب هر سړی بې حیا کړو، پښتون کام تباه کړو. ابس او راپورټونو کې شیطان هم پشا کړو، پښتون کام تباه کړو. هر ځای کې شو بدنام، د هر پښتون مخالفت شو، دا څنګه صحافت شو؟ نیولې د هر چا په لاس کې مایک جهالت شو، دا څنګه صحافت شو؟ دا څنګه صحافت شو؟ یو دور چې کردار به د فنکارو په معیار بس، چې نو دا ټګمار بس. یو دور چې کردار به د فنکارو په معیار بس، چې نو دا ټګمار بس. لیکون کی چاپ کون کی پیش کون کی هوښیار بس، چې نو دا ټګمار بس. د خلکو به یقینو په خبرونو په اخبار بس، چې نو دا ټګمار بس. تعلیم به ورکېدلو صحافي ته ښه په جار بس، چې نو دا ټګمار بس. خرڅېږي اوس بازار کې د صنعت ارزان قیمت شو، دا څنګه صحافت شو؟ نیولې د هر چا په لاس کې مایک جهالت شو، دا څنګه صحافت شو؟ دا څنګه صحافت شو؟ مقام د صحافي خوی په ټوله کې اوچت نو، دنیا یې کړي عزت نو. مقام د صحافي خوی په ټولو کې اوچت نو، دنیا یې کړي عزت نو. که سر پکې ځي خو پیش کوي به حقیقت نو، دنیا یې کړي عزت نو. په خپله فیصله هم چاته نه وي ملامت نو، دنیا یې کړي عزت نو. د حق دپاره جنګ کړي، سر قربان کړي له ملت نو، دنیا یې کړي عزت نو. بې سوچه بدتمیزه خلک راغلل مصیبت شو، دا څنګه صحافت شو؟ نیولې د هر چا په لاس کې مایک جهالت شو، دا څنګه صحافت شو؟ دا څنګه صحافت شو؟ عجبه زمانه شوه، عجبه زمانه شوه. پرس کارډونه په پیسو شول، کارونه بې پښتو شول. یو بل نه غلا کوي اوس په مثال لکه د غلو شول، کارونه بې پښتو شول. د غیر غماز کوشش ته میدانونه د هغو شول، کارونه بې پښتو شول. رښتینی او مخلصه ایمانداره بس یو څو شول، کارونه بې پښتو شول. ای بس که ظریف خانه وخت بدل د شرافت شو، دا څنګه صحافت شو؟ نیولې د هر چا په لاس کې مایک جهالت شو، دا څنګه صحافت شو؟ دا څنګه صحافت